او شپږم حق د همسایه پر همسایه باندې دا دی چې کله د هغې جنازه راسي، د هغې په کور کې وفات راسي، د هغې په جنازه کې تګ ورسره کول. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته یو چا ویل ما د پیغمبر علیه السلام څخه یو حدیث اورېدلی دی. حضرت عبدالله ابن عمر ورته څنګه حدیث دی اورېدلی دی؟ ورته حدیث مې دا اورېدلی دی چې کله یو سړی وفات سي بل مسلمان د هغې په جنازه کې شریک سي نو الله تعالی د جنت یو قرات ورکوي. او بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي قرات د سونې یو خاص پیمانه ده او د جنت قرات دومره دی لکه د احد غر. او بیا ورته وایي چې د پیغمبر علیه السلام سره مې دویمه جمله دا اورېدلې ده چې کله در دفنه پورې دا سړی په ادره کې ورسره شریکي الله تعالی پر دې دفن پر دې شرکت باندې 2 قراته د جنت ورکوي. حضرت عبدالله ابن عمر ورته سړی دا خبره تا د پیغمبر سره اورېدلې ده؟ هغه ورته و په خدای قسم زما د غوږو اورېدلې ده، دې زما د دماغ در اوسه محفوظه کړې ده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په سترګو کې اوښکې راغلې، پر دې خپل حالت باندې افسوس کوي، افسوس چې دا خبره ما لږ مخکې اورېدلې وای، نن به د مدینې یوه جنازه زما سره تېره سوې نه وای. نو بیا خو هغې خلکو د ثواب دومره کوشش کوئ او د ثواب د اعمالو دومره کوشش کوئ. نو به هر حال همسایتوب دا د حقوق العبادو یو حصه ده او په دې کې د همسایه پر همسایه باندې پیغمبر علیه السلام 6 حقه چې کله هغه محتاج سي مجبوره سي د هغې مرسته کول، چې هغې کله د قرض طلب وکړي په قرض باندې د هغې کومک کول، او چې کله د هغې په کور کې خوشحالي راسي د خوشحالۍ په وخت کې د هغې سره شرکت کول، چې کله د هغې په کور کې غم راسي د هغې د تعزیې او تسلۍ دپاره ورتلل، چې کله هغه بیماره سي د بیمارۍ بیمار پرسۍ او د عیادت دپاره ورتلل، او چې کله د هغې په کور کې وفات راسي جنازه راسي د هغې په جنازو کې شرکت کول. نو که څوک د همسایه دغه د حقوقو خیال وساتي نو بیا خو هغې د دین د یو شعبې د حقوق العباد هم خیال وساتي، او چې کوم سړی د حقوق العباد هم خیال ساتي نو بیا د هغې د دین ټولې تقاضاوي کمال ته رسیږي. او که دی د حقوق العبادو خیال نه ساتي، د همسایه خیال نه ساتي، د قرابت خیال نه ساتي، او همسایتوب کې د نورو خبرو خیال نه ساتي، صرف دا عقیده ده چې یاره لمونځ کوم، روژه کوم، زکات حج دی، ما مخکې درته ویل په دې باندې د دین تقاضې کمال او پای ته نه رسیږي.